الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا د شیخ زاید پانتون ټول سټاپ اساتذه د خصوصي پانتونونو ډیرو قدرمندو اساتذو د امارت اسلامیه د لوړو زده کړو د دعوت و ارشاد ریاست مسؤلین مشران السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما محترمو د موضوع د ملګرو د طرفنا د زنانو مقام په اسلام کې د زنانو حقوق اسلام او شریعت محمدی کې دارنګي د زنانا متعلق اسلامی شریعت کې حجاب نقاب ستر دا یو عنوان دی د دوستانو د ملګرو د مشرانو د طرفنا الله پاک دې مونږه ټول په اسلامی شریعت باندې مزین کی او الله پاک دې زمونږ ذهنونه په غیبت باندې خلاص کی دا اوله خبره چې اسلام کې د زنانا د نارینه سره کوم مناسبت ده شریعت آیا اسلام کې نارینه زنانا ته په یو زاویه باندې قتل دي او کا حقوق کې یا د زنانا په مقام کې د نارینه تفاضل د زنانا تنازل دا یو عنوان دی چې په دې باندې زمونږ خالي او ذهن مسلمانانو اکثر د اسلام یا اسلامی شریعت موافقه چې کوم تعلیمات په پاوی باندې بدسن نه بدګمانه اوله نقطه دا ده چې موږ ډېر په افتخار سره ویلې شو چې په مقام د انسانیت کې یا مرتبه د انسانیت کې نارینه زنانا په یو منصب باندې فایز دي د دې په مابین کې په انسانیت لحاظ باندې هیڅ فرق د دوی نشته نور دینونو کې کومه تاریخ ته ورشو وخت ډیر واخلي د زنانو چې کوم مقام کوم حقوق تیر شوی تاریخ کې دي یا اوس تاریخ کې یا اوسنی وخت کې مونږه په غیبه باندې نظر واچو خو حقایق داسې دي چې هغه په کومه درجه کې ساتل شي دا غي نه مونږه نه خبر قرآن مجید د انسانیت په مقام کې نارینه زنانا په یو منصب باندې فایز دي صاف اعلان کړی د په سورۃ النساء کې یا ایها الناس اے خلق تاسو د الله نه ویریږئ ما تاسو پیدا کړی د یو نفس نه او الله پاک د دې نفس نه د نارینه او د زنانا او نسل بیا عام کړی دا ډیر کړی دا خلقناکم من ذکر و انثى تاسو می پیدا کړی د یو مذکر یو مؤنث نه حاصل دا ده چې انسانیت په لحاظ سره نارینه زنانا د یو منصب لري دارنګي قرآن مجید کې یو مختصره جمله ده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نارینه په زنانه باندې حقوق لري خو په دې بل جمله کې الله جل جلاله فرمایي ابتدا کې ولهن زنانو د پرم داسې حقوق دي لکه څنګه
د نارینو د طرف نه په دوی باندې عاید دي. کوم حقوق په باره کې مسؤلیت چې زنانه لري هم دغه حقوق په مسؤلیت کې نارینه هم زنانه ته مسؤول دی. بیا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو مختصر حدیث مبارکه ده: الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا دا متاع نفع دا نعمت ده او په دنیا کې د ټولو نه عظیم نعمت هغه زنانه ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي مقام بیانوي. کوم قرآن مجید ته ورشو نو یو مختصره جمله ده: هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا زنانه ستاسو د پاره جامه ده او تاسو د هغوی د پاره جامه یې. هغوی ستاسو لباس ته ستاسو د هغوی د پاره لباس یې. څه وجه ده چې الله پاک تشبیه د زنانه د لباس سره ورکړې ده؟ نارینه زنانه لره او زنانه د نارینه د پاره. مفسرین دغه مختلف توجیهات بیانوي. یو توجیه دا ده چې لباس سره زینت حاصلېږي. قرآن مجید کې سورہ اعراف کې ارشاد دی: خذو زینتکم. لباس تا زینت ده. د سړي د پاره زنانه زینت او دا مقام د زنانه شورا. دا یو توجیه شوله. دویمه توجیه دا ده چې لباس د انسان د اطمینان، د سکون، د آرام، د ګرمۍ نه د بچ کېدلو، د یخنۍ نه د بچ کېدلو دپاره دی. دارنګې نارینو ته الله پاک د زنانه مقام واضح کړی دی چې ستاسو پریشانی، ستاسو غم، ستاسو درد، ستاسو اضطراب، ستاسو قلق، دا الله پاک د هغې دپاره د آرام ذریعه زنانه ګرځولې ده. دا دویمه توجیه شوله. دریمه توجیه دا بیان کړې ده چې بدن ته د ټولو نه قریب شی هغه لباس دی. نارینه دپاره د ټولو نه قریب ترین شی هغه زنانه ده. حتی کې زمونږ علماء کرام د دې تفسیر کې چې دا فرمایي، تفسیرونه چې موږ وګورو، محدثینو اقوال وګورو، د نارینه او د زنانه په مابین کې پکار دا دی چې هیڅ یو شی مزاحم نه وي. که دا زنانه واده شوي وي پکار دا دی چې رکاوټه په منځ کې سخر ونه ګرځېږي، خواښې ونه وګرځېږي، لیور ونه ګرځېږي. ځکه الله پاک تشبیه ورکړې ده د چا سره؟ د لباس سره. دا د زنانه مرتبه، مقام، درجه شوله. او مخکې مې چې کوم تمهید کې مختصره یو جمله درته ویلې، په هغې کې ډېر اشکالات د دې سره حل کېږي. رابه شو د زنانه حقوقو ته. مونږ په دې دنیا کې که چېرته وګورو نو اهم حقوق اول نمبر کې حقوق معاشي دي. اسلام معاشي لحاظ باندې زنانو ته کوم حق ورکړی ده؟ دویمه حقوق هغه تمدني دي. تمدن په لحاظ باندې اسلام زنانه ته کوم حق ورکړی ده؟ دریم حقوق دیوانی دي. فوجداری، قانونی، دیوانی، کوم حقوق دي زنانه دپاره؟ څلورم نمبر کې حقوق تعلیم. دا څلور حقوق چې بیا د دې مونږ کله تقسیم وکړو په ډیرو شعبو باندې دا تقسیمیږي، خو هغه غټ هیډلاینز د هغې دپاره دا څلور دي. رابه شو حقوق د چاته؟ د معیشت ته، یعنی حقوق معاشي وته. مونږ دا دعوه کوو چې معاشي لحاظ باندې زنانه ته کوم حقوق شریعت اسلامي کې ورکړل شوي دي، دا په هیڅ مذهب کې، په هیڅ مسلک کې نشته. د دنیا په مخ باندې نه په ماضي کې، نه مستقبل کې، او نه په حال کې
مونږ د دې نظیر نشو پیدا کولای. حقوق معاشي کې اول نمبر کې موږ سوچ وکړو، یو مسله د وراثت ته، دویمه مسله د مهر ده، دریمه مسله د چا ده د نفقې ده. دا درې وړه په حقوق معاشي کې دي. که موږ سوچ وکړو په وراثت مسله کې چې هغه د ځمکې په هیڅ یو سټیټ کې نشته او اسلام زنانه ته ورکړي دي، بیا په دومره اهمه طریقه باندې، دومره اهتمام طریقه باندې ورکړي دي چې کله د وراثت مسله الله بیانوي، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آیت مبارکه کې د وراثت مسله ده. میراث متعلق 3 آیاتونه دي. دا 3 وړه آیاتونه په سورۃ النساء کې دي. زنانو د پاره به دوی میراث نه ورکولو. د زنانه د احکامو د وجینا الله پاک دغه سورۃ په سورې النساء سره مسما کړل شو. سورۃ چا د زنانو؟ قرآن مجید کې سورۃ الرجال نشتا، سورۃ النساء. نو خداوند کریم فرمایي یوصیکم الله. د وراثت مسله کې وصیت دي ته ویل کېږي چې د زندګۍ په آخره مرحله کې هغه قابل د نسخ د فسخ نه وي، قابل د تعطیل او د تمهیل نه وي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آیات مبارکه باندې کوم نظر واچو، معیار د میراث لپاره زنانه ګرځولې ده. ایمنګ په پښتنو کې یو رواج ده، قسم متلونه دي. نو د دې وجنه د مشران نه مونږ اورو، هغه وایي چې دوه خويندې په یو ورور باندې حساب دي. اسلامی شریعت وایي چې نو ورور په دوه خويندو حساب ده. دا اصطلاح هم نه استعماله چې دوه خويندې په یو ورور باندې حساب دی، چې معیار ورله څوک وګرځوي، معیار د میراث لپاره نارینه وګرځوي، بلکې قرآن مجید کې معیار د میراث لپاره زنانه وګرځوله. نو پښتو کې موږ داسې تعبیر کولی شو چې یو ورور په دوه خویندو باندې حساب دی. دا تعبیر نشو کولی چې دوه خویندې دا په یو ورور باندې حساب دي، ځکه د زنانو کمزوري پکې راځي. د زنانو د چا داغوی د کمزوري، داغوی د بیوسۍ، الله پاک دغه الفاظم نشول برداشت کوله د الله پاک په نيز باندې. دا میراث ته چا شولو؟ میراث ته زنانه شولو. د چانا؟ د خپل والدینو نه. اوس که چرته د زنانه چې د خاوند وفات شي، نو دغه خاوند نه هم یخبر ربع عقلی ولهن الربع. الله پاک فرمایي د زنانو د پاره 4 حصہ د میراث به ورکړي. که چرته ستاسو اولاد نه و، د خاوند اولاد نه و، دغه بیبي نه یا د بلې بیبي نه، او که چرته اولاد و د دغه بیبي نه یا د بلې بیبي نه، ولهن الثمن، نو بیا یې 8 حصہ ده. ورور وفات شي، د هغې نه حق وړلی شي په میراث کې. والدین وفات شول، د هغوی نه حق وړلی شي. اولاد وفات شول، د هغوی نه حق وړلی شي. نو په باب د میراث کې زنانا دومره حق وړلی شي که چېرته موږ سوچ پې وکړو او موږ په هغې کې تفصیل ته ورشو، نو معاشي لحاظ باندې یو لوی مقام د وراثت په باب کې اسلامي شریعت کې زنانه ته ورکړل شوی ده. دا خبره د چا شوله؟ دا معاشي لحاظ باندې د وراثت. را به شو مسلې د مهر ته. د مهر متعلقه قرآن مجید کې ارشاد ده، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. تاسو زنانه ته ورکړئ صدقاتهن، د هغوی مهر. خو بیا الله پاک ذکر کړی د نحله لفظ بیان کړی ده. دلته هم د زنانه مقام مرتبې ته وګوره. اشاره ده دې خبرې دپاره چې په مهر باندې زنانه دا ستا زرخرید غلام نه دی، ته یې آقا نه یې، دا د غلام وینځه نه ده. دا مهر چې ته ورکوې، دا مهر اگر چې قنطارن ډیر زیات ولی نه وي،
دا مہر ولور کا نحله هبه ده عطیه ده ګفت ده او دا یو بخشش دی چا د پاره زنانه د پاره. نو مسله د مہر دا معاشي لحاظ باندې اسلام زنانه ته مقام ورکړی ده، حق ورکړی ده. د نفقې متعلقه د زنانه نفقه یا خو په خاوند باندې قرآن مجید کې دی ذو سعة من سعته، هر سړی د خپل وس مناسب او مطابق دی څه وکړي زنانه ته د اخراجات او نفقه ورکوي، یا په اقرباو باندې دی. اوس زنانه د میراث په باب کې، زنانه د مہر په باب کې، زنانه د نفقې په باب کې چې کوم بچت وکړلو، کومه سرمایه د دې لاس ته راغله، کاغې باندې مونږ سوچ وکړو د نارینهو نه زیاته دی د چا د زنانه سرمایه، او په دې کې د زنانه سره هیڅوک حق نه لري ان تر دې پورې چې پلار ور سره حق نه لري، بچی ور سره حق نه لري، مور ور سره حق نه لري. حقدار یې څوک دا مکمل اختیار یې چاته ورکړی د همدغې زنانه ته. دا د زنانه معاشي حقوق شوله، د دې نه علاوه تفصیل بیا ډېر اوږد دی. دا خبره د حقوقو د معیشت موافق شوله. دارنګې زنانه د حقوق تمدني په لحاظ سره هم چې کوم شریعت کوم حق ورکړی ده هغه په یو مسلک کې یو مشرب کې نشته. زنانه چې بلوغ ته نه رسېدلي نو د دې زنانه اخراجات په والدینو باندې یا په اقرباو باندې دي. کله چې زنانه بلوغ ته ورسېدله اول د دې ضرورت چاته د خپل د عزت د عفت خوندي کولو دی چې په نکاح سره راځي. په انتخاب د نکاح کې د زنانه د پاره شریعت اسلامیه مکمل اختیار ورکړی ده. کچرته دا کونډه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک په زوره واده کولی نشي حتی تستعمر، د دې نه به مشوره اخیستلی کېږي. او کچرته دا بلوغ ته رسېدلي پیغلې واده شوي نه وي حتی تستأذن، د دې نه به اجازت طلب کولی شي. نو تمدني حقوقو کې د زنانه په تمدن کې د ټولو نه اول د نکاح مسله ده. شریعت اسلامیه په باب د نکاح کې زنانه ته مکمل اختیار ورکړی ده. ها کچرته انتخاب د واده د پاره په داسې یو ځای کې وکړلو چې د دې کف نه و یا د خاندان د پاره مورد اعتراض و، نو بیا د خاندان خلق ولی هغه حق اعتراض لرلی شي په چا باندې؟ په دغه زنانه باندې. نور د دغه زنانه د پاره په حقوقي تمدنیو کې د نکاح په باب کې مکمل اختیار دی. دویمه قرآن مجید کې دی وللرجال علیهن درجه، د نارینو په زنانو باندې درجه غوروالی دی. خو دا غوروالی د نارینا په زنانه باندې، دا فضیلت نارینا په زنانه باندې امور معاشرت یا د کور د اوسېدلو د زندګۍ د تیرولو د انتظام په وجه باندې دی. او دا اختیار چاته ورکړی دی؟ اختیار خاوند ته ورکړی دی، مشر ته ورکړی دی. خو دا اختیار په استعمال کې بیا الله جل جلاله فرمایي وعاشروهن بالمعروف، تاسو د دې زنانه سره زندگی تیروي بالمعروف په نیکه طریقې سره. یعنی وللرجال علیهن درجه، دغه اختیار بی ځایه درنه استعمال نشي.
د دغه مادي د دغه اختیار په استعمال کې وعاشروهن بالمعروف په نیکه طریقې سره به د دې سره زندگی تیرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانا ان المرأة كالضلع، زنانا دا پشان د پخته ده. زمونږه دوستان بازی دغه حدیث مبارکه چې کله ووري کله وګوري نو زړه کې یو وسوسه پیدا شي چې دا خو د زنانه بدیت بیان کړی دی، دا خو د زنانه تحقیر او توهین کړی دی چې دا کوږ لرګی دی کږه پختی دی. کلا وحاشا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مقصد نه دی کوم مقصد چې مونږ واغستلو دی نه. د حدیث مبارکه مقصد څه دی؟ اول خدا خبره چې په دې اساتذو کې د دې پانتون یا د نورو پانتونونو چې څومره ډاکټران حضرات دي لوی لوی خلک پکې موجود دي، الله پاک دې زمونږ معاشرې دپاره د دوی خدمات قبول کړي. په دې پختۍ باندې چې کله تحقیق وشي د دې کوږوالی دا کمال دی. که دا نیغه وي نو ته د یو ډاکټر صاحب نه بیا پوښتنه وکړه چې د دې انسان به څه حال و. دویم دا دی چې دا پختۍ د چپ طرف سره تشبیه ورکړې ده. د انسان د زندګۍ دارومداره په زړه باندې دی، په ینه باندې دی، په ګردو باندې دی، په دې سینه کې دننه چې دی نو او دغه ټولو حفاظت څه کوي؟ دغه پختۍ کوي. او دغه پختۍ چې کله کږی د دې حفاظت کولی شي، که دا نیغه یې یا دا په یو بل سیسټم باندې وای نو د انسان دغه اهم اعضا چې د دې تحفظ بیا نشو راتللی. اوله دا خبره. نو چې کله مونږ تحقیق وکړو پختۍ فطري طور سره کږی او دا کوږوالی کمال دی، نو حدیث مبارکه کې دی چې زنانه په فطرت کې کوږوالی دی چې کله فطرتي طور سره کوږوالی دی ته به ضرور به ضرور دې سره گزاره کوې، مؤاخذه به په هره خبره کې نه کوې. بد رد ویل هغې ته حرام دی، ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې تشریف فرما دی، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها موجوده ده. د بلې بیبي د کور نه په پلیټ کې څه شی راوړلی شول، د بنو په مابین کې مسابقه مقابله د یو بل سره مناظره د فطري شی دی. نو حضرت عائشه صدیقې چې کله دا پلیټ ولیدلو نو دا پلیټ ووهلو په لاس باندې، هلته ټوټه ټوټه پرېوتلو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دغه پلیټ راواغستلو، ټوټې یو ځای ته کړلې، خوراک یې صفا کړلو، بیا په دې پلیټ کې واچوله. ذهن ته دا خبره راځي، وسوسه راځي چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د وړاندې حضرت عائشه صدیقې یو داسې کار کړی دی، دا ولې شوي دي، دا یې څومره جرأت کړی ده. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ غارت امکم. دو الفاظ دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر قول فعل هغه د حکمتونو نه ډک دی. اول لفظ څه دی؟ غارت امکم. غارت په غیرت کې راغلی ده. څه معنا؟ دا د حضرت عائشه صدیقې د دې لوښي مات العیاذ بالله بغاوت نه دی، غیرت دی. دې ته بغاوت ونه وایي، دې ته سرکشي ونه وایي، دې ته د محمد صلی الله علیه وسلم د وړاندې دومره لوی جرأت وسوسه دې چېرته رانه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کې څه فرمایي؟ غارت امکم. بیا ورپسې دا لفظ دی امکم، دا ستاسو مور دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي غارت په غیرت کې راغلی دی، یعنی دا عمل تحت الغیرت دی، تحت البغاوت نه دی. دا د غیرت تقاضا وه چې دا کار یې وکړلو. او بیا فرمایي امکم، دا مور دی. لکه څنګه چې په خپلې مور باندې دی زړه درد کوي، خپلې مور باندې دی اعتماد دی، خپلې مور ته د احترام دی، د دې نه په څو چنده باندې به دی
د حضرت عائشه صدیقې ته احترام او په دغه عمل باندې د حضرت عائشه صدیقې باندې مؤاخذه هم نه کوي. عرض دا دی چې تمدني لحاظ باندې وعاشروهن بالمعروف، چې تاسو د دوی سره زندگی په نیکه طریقې سره تیروئ. بله خبره دا ده چې کله زنانه نکاح په باب کې طلاق ورته راغله خاوند د طرف نه، بیا طلاق اخرنه حربه ده. طلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابغض الحلال الى الله الطلاق. طلاق په هغه حالاتو کې شریعت چې د جواز ولور کوي چې بالکل د نارینه او د زنانه په مابین کې څه نه راتلله، موافقه نه راتلله. نو چې کله طلاق راغلل یا خلع راغلله یا تفریق راغللو، د زنانه د پاره دویم ځای کې د نکاح کولو مکمل اختیار دی. نه د مخکنی خاوند که ژوندی و طلاق ورکړی و اعتراض حق نه لري، نه د سخرګنۍ کور کې یو څوک حق لري د اعتراض، نه د پلارګنۍ والا. نو تمدني لحاظ باندې تمدني حقوقو کې زنانه ته د خلع حق حاصل دی چې کله خاوند ظالم وي، خاوند ناپسندیده وي، خاوند حقوق نشي پوره کولای، یا تفریق حق ته حاصل دی یا د خلع حق ته حاصل دی، یا سوسایټي کې چې کله خلک راشي او دغه ظلم بربریت وګوري هغوی بیا جرګه شي فسخ د نکاح راولي. دا ټول تمدني حقوق دی او دا زنانه ته حاصل دي. نو تمدني حقوق په لحاظ سره دا دویمه خبره شوله. دریم دا دی لکه مخکې مې درته عرض وکړلو چې کله دا د نکاح نه ووتله یا خاوند دی وفات شولو، دا په کور کې کونډه یي، د عدت ته تېرولو نه وروسته هیڅ چا په حق نشته. زمونږ په پښتو کې دی چې دا زما چې دا د بچي بیبي ده، ډېر وخت موږ سره تېر کړی ده، دا به زه ساتمه په کور کې. قرآن مجید کې سوره نساء کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. دا زنانه په میراث کې ته نشي اخیستلی چې ورور دې مړ شي او دا وایي چې دا زما میراث دی، یا بل رشتہ دار دې مړ شي او ته وایې دا زمونږ په ورثه کې د میراث کې نشته، لکه د جاهلیت په زمانه کې وو. دا یې هغه حقوق شول د چا؟ د زنانه حقوق معاشي، حقوق تمدني. حقوق تمدني کې دا درې خبرې شولې. بل حق د زنانه هغه په حقوقو کې حقوق دیوانی دي. حقوق دیوانی دا معنا سړی قتل وکړلو، داغه د پاره حکم دی قصاص ته عفو دی. سړی قتل کړلو، زنانه چې کله قتل کی آیا حقوق دیوانیو کې د زنانه څه حق دی؟ قرآن مجید کې دی کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. زنانه په حقوق دیوانیو کې د نارینه سره داسې حق لري چې مساوي حق ورسره ده، برابر حق ورسره ده، هیڅ امتیاز په حقوق دیوانیو کې نشته. دا د زنانه دا درې حقوق شوله. دین وروسته د زنانه حقوق د چا؟ د تعلیم. حقوق د تعلیم اول حقوق معاشي، حقوق معاشي نه وروسته حقوق تمدني، حقوق تمدني نه وروسته حقوق دیوانی، او اوس حقوق د چا؟ د تعلیم. خلک اسلامی شریعت په دې خبره باندې بدنامي، بدردوایی یا د هغې خلاف یو سوی ځوان لري چې اسلام کې د زنانه حقوق د تعلیم خبره. حقوق د تعلیم په باره کې شریعت مقدسه کې عامه زنانه خو پرېږده چې خور ده، لور ده، بیبي ده، ان تر دې پورې چې یو زنانه وینځوي ستا په کور کې وي
ستا خدمت کوي، ستا زرخرید ده، ستا نه هیڅوک د هغې پوښتنه نشي کولی بغیر د الله نه. بخاري شریف کې دي من کانت عنده ولیده، چې د چا په ملکیت کې وینځه وي فادبها، هغې ته یې ادب یعنې تعلیم ورکړلو، فاحسنت تعدیبها وزوجها، بیا یې نکاح ورسره وکړله. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي فله الجنه. لنډه دا چې د تعلیم د حاصلولو دپاره نفس اجازت نشته، بلکې د الله پاک د نبی په خوله مبارکه باندې امر دی. یو اجازت یو امر وي، نو امر دی. دارنګې د نونو متعلقه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واحسن الیهن فله الجنه. د خویندو متعلق هم دارنګې دي. نو اسلام متعلق دا وسوسه کن نظریات او سوچونه چې سړی ته علم نه وي، فو ورته نه وي. موږ د ګورو د قرآن پاک اولنی اعلان چې کله راغلو د اقرا، دا د نارینه وړاندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی بیان کړی، دا یې حضرت خدیجه الکبرا ته اول اعلان اقرا. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا اول حافظه د قرآن وا، او حضرت عائشه صدیقه معلمه د صحابه وا، د تابعین وا، د تفسیر په باب کې، د احادیث په باب کې، د فقه په باب کې. لږ موزل ته توجه غواړم. اسلام د زنانه د تعلیم په باره کې مزاحم نه دی، یو دا نقطه. دویم، یو زنانه چې کله خپل ذهني استعداد ډیر ولري، صلاحیت ذهني استعداد ډیر وي، دا د علم حاصل کی، پوهه د حاصل کی، توجه غواړم. لیکن دا هغه حدود شرعیو لحاظ دی ساتي چې د دې عفت د دې عزت لپاره شریعت اسلامیه مقرر کړی دی، چې د دغه حقوق او د دغه اصول نه پکې تجاوز ونشي. نو موږ لنډ داسې ویلی شو چې اسلام د تعلیم په باب کې د زنانه د پاره مزاحم نه دی. تعلیم د حاصل کی، سوره ذهنی صلاحیت استعداد دے دا د علم حاصل کی، لیکن دا هغه حدود لحاظ د پکې وساتي، هغه د ملحوظ کی، هغه د خپل مسؤلیت وګڼي چې شریعت د عفت لپاره، عزت لپاره، اسلامیت لپاره، د معاشرې د چا د عزتونه پکې خوندي وي، د دې نه د تجاوز نه کوي. اسلام د دې د تعلیم په باره کې بالکل مزاحم نه دی. دا حقوق د چا شوله؟ حقوق د پاره د تعلیم شوله. نو حقوق موږ بیان کړله. یو حق د چاو، حق معاشي، حق تمدنی، حق دیوانی، حقوق تعلیم. دین ورستا اسلام کی اصل شی هغه اصلاح د چا دی؟ اصلاح د باطن دی. اصلاح د چا دی؟ د باطن. دا څومره ګناهونه چې کیږي، د دې ګناهونو د پاره اصلي محرک فطرت حیوانی ده، او د ګناهونو ته منکر ویلی شي. منکر لکه امارت اسلامیه کې شعبه ده،
امر بالمعروف نهی عن المنکر. نو اره ګناه ته منکر وایي. ولې ورته منکر وایي؟ ځکه ورته منکر وایي چې فطرت انساني د دغې ګناه سره ناشنا دی. منکر په معنا د ناشناوالي سره دی. دا ګناه د پاره جلب و جذب چې کوي هغه فطرت حیواني کوي. د دې فطرت حیواني سره د فطرت انساني مقابله ده. او دا کوم ګناه چې راځي ګناه کولی شي هغې ته منکر وایي ځکه فطرت انساني د هغې سره ناشنا ده. حدیث مبارکه کې دي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. او قرآن مجید کې دي فطرة الله التي فطر الناس عليها. دا د اسلام چې څومره احکام دي دا پیه ده. کومه ګناه چې کیږي دغه ګناه د پاره محرک هغه فطرت حیوانیه ده. رازو مسلې د چاته حجاب ته چې اسلام کې د حجاب حکم ولې شوی دی. حجاب مسلې ته راځو، نقاب مسلې ته راځو. خبره مې تمهیدن د دې ځای نه شروع کړله. د حجاب او د نقاب مسلې دپاره تمهید د دې ځای نه شروع شولو چې ګناه کیږي په فطرت حیواني سره او دغه ګناه چې د منکر دی دا د فطرت انسانی مقابل ده. اوس په فطرت انسانیه کې یو داسې شی پکار دی چې د هرې ګناه کولو دپاره چې کوم ایجنټ وي هغه ایجنټ ګرفتار کړي چې دا فطرت انسانی خراب نه کوي، دې فطرت انسانی ته نقصان ورنه رسوي. بیا دغه فطرت انسانیه کې یو داسې شی چې د هرې ګناه گرفتاری وکړي، هره ګناه تعقیب کړي او هرې ګناه نه د فطرت انسانیه سالم وساتي. دې ته ویل کېږي الحیا. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. کله چې حیا درنه کډه بار کړله چې څه کوي کوئ. او بیا دا حیا څه دی؟ حیا زمونږ په شریعت اسلامیه کې داسې شعبه نشته چې په هغې کې حیا دخیل نه وي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لكل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء. هر دین د پاره چې دا یو خوی وي او د اسلام خوی هغه حیا ده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایله استحیوا من الله حق الحیا. قالوا یا رسول الله ان نستحی من الله والحمد لله. قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى من استحيا فقد استحيا من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. صحابه کرامو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایا الله نه حیا وکړئ. هغوی عرض کوي یا رسول الله موږ خو حیا کوو الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایا حیا دا نه دی. حیا تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. یو زمونږ په عربیت کې چې د حیا تعریف دی انقباض النفس عن القبیح دا تعریف دی. قاموس کې دا په نور کتابونو د لغاتو کې دا یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیا تعریف دی. حیا تعریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړی دا؟ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. هغه څه شی دی؟ ان تحفظ الراس حفاظت سر وما وعى. دلته چې څه جمع کیږي نو دلته خو سترګې دي، غوږونه دي، پوزه ده، خوله ده. دا وایي د لسو علماء کرامو کلی دی دا مخه. د یو جن شریعت اسلامیه کې په مخ باندې وال حرام دي. اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
وی کله چې تاسو چا سره جګړه دشمن دی یا ستا مخالفي وهل ټکول دی ورسره کول په مخ باندې وهل حرام دی ځکه فإن الله تعالی خلق آدم على صورته نو عرض می دا دی چې د حیات تعریف ورته وکړلو ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا خوراک په باره کې وان تذکر الموت والبلا اخرت فکر وکړي چا چې تا کارونه وکړله فقد استحیا من الله حق الحیا دا د الله پاک نه حق حیا وکړله نو زما محترمو نو چې کله انسانی فطرت تحفظ حفاظت راځي هغه په چا باندې ده هغه په حیا باندې ده او حیا د دین په ټولو شعبو کې خوره ده هیڅ یوه شعبه داسې نشته چې هغه د چا نه خالي هغه د حیا نه خالي اوس روژه را روانه ده مثلا روژې کې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي الصوم لی وانا اجزي به روژه زما دپاره ده بدله د روژې زه ورکوم یو سړی دی هغه باندې حیا غالبه ده غیبت به نه کوي سفیان ثوری فرمایي پر روژه کې چا غیبت وکړلو نو د ده روژه ماته د واجب الاعاده ده دلیل ډیر عجیبه بیانوي چې خوراک او څښاک حلال دی د هغې په استعمال سره روژه باطلیږي غیبت حرام دی د حرامو په استعمال سره به روژه ماته نشي خو دا د هغه یو تفرد دی دا د هغه یو مسلک دی نو دغه سړی چې د روژې حقوق ادا کوي که دی په یو پټ محل کې دی په خپل یو دفتر کې هیڅوک ورسره نه خفیه کیمرې نه دي لګېدلي اوبه یې مخې ته دي دی تږی دی د اوبه نه استعمالوي وجه دا دی چې د حیا د چا نه کوي الله نه کوي دا د الله پاک نه حیا ده نو حیا مې دا یو مثال دله درکړلو چې دا په ټولو شعبو د دین کې حیا دا پرته ده او هیڅ یو شعبه داسې نشته د دین چې هغه د حیا نه خالي نو اوس به راشو د حجاب مسلې ته د انسان دپاره د ټولو نه زیات اثر چې په انسان په زړه باندې کیږي هغه څه دی هغه د چهره د مخ دی او د دې سره سره چې کله په مخ باندې نظر پریوزي سترګې په هغې باندې لطف اندوز کیږي زړه دپاره یو دل کشش وي د دې وجې نه د ټولو نه اول نمبر کې د عفت دپاره د حفاظت د چا د عزت دپاره مسله د چا راغلله مسله د حجاب راغلله او بیا دا د حجاب په مسله کې یو د نظر استعمال یو فتنه د چا دی د نظر دی خو د نظر متعلقه قرآن مجید کې دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا نارینه دی هم د خپل نظر دا د ښکته ساتي یو ځای کې ترجمه یو ملګري کوله هغه ویلې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم چې سر د ښکته ساتي بیا یو کس هغه ډېرې خبرې اترې به کولې وایي که دا سر ښکته وساتم سر مې ښکته وي نو زه خو په بازار کې ګرځېږم یا به مې د انسان سره اکسیډنټ کړی وي یا به د بل یو شي سره ټکر شوی یم ما ته ویلې دا تنقید یې وکړلو مې قرآن مجید کې یغضوا رؤوسهم الفاظ نه دي یغضوا من ابصارهم دی چې نظر دې څنګه کوي نظر دې ښکته ساتي بیا موږ کله چې قرآن مجید دی آیات ته وګورو یغضوا من ابصارهم لفظ د مینې بیان کړی دی د عربي د ګرامر مطابقه دا من د پاره د تبعیض دی نو اشاره شوله دې خبرې ته چې بعضې نظرونه هغه څه دي بعضې نظرونه هغه معاف دي لکه ناڅاپه نظر ولګېدلو یا ډاکټر صاحب ته یو مریض راویستلی شولو پردی زنانه ده دا هغه مریض معاینه کوي د ډاکټر صاحب په هغې باندې نظر ولګېدلو نو شریعت کې لار ورکړې ده من ابصارهم چې د ده دپاره جواز دی ځکه دا لفظ د مینې بیان کړلو دې نه وروسته ویحفظو فروجهم هلته کې بیا لفظ د مین نشته نو ناڅاپه نظر یا د طبیب او د معالج او د ډاکټر نظر چې هغه لابدي وي اشد ضرورت وي د هغې جواز یې ورکړی ده هغه یې ته نه مستثنا کړی ده او د زنانو دپاره بیا حکم دا دی یغضضن من ابصارهن چې دوی دم د خپل نظر
څه کوي حفاظت کوي. بیا په دې سړي کې خو جرأت وي، زنانه کې چې د څه دی، زنانه کې تمانع ده، زنانه کې فرار دی طبعي طور سره، او دارنګي فطرتي طور سره. کله چې زنانه کې تمانع دی، فرار دی، نو په زنانه باندې یو بل حکم زائد ولګولو چې هغه د چا دی، د حجاب خبره ده. نو ځکه الله پاک خپل نبی ته فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المسلمین. اے نبی خپل بیبیانو ته وایا، خپل لونو ته وایا، او د مسلمانانو نونو ته وایا یدنین علیهن من جلابیبهن. دوی د خپلو په مخونو باندې غټي غټي صادرې راواچي. الته کې بیا استثناءات د لاس د سترګې دا زمونږ په فقه حنفي کې شته شوي دي. د دې وجې نه زما محترمو دا د حجاب مسله، نقاب مسله د زنانه د پاره دا پخپله د زنانه عزت خوندي کول دي. دا د هغې سره العیاذ بالله زیاتی نه دی، دا د هغې د عزتونو تحفظ دی. مونږ که چېرته مغربي او دارنګې نورې معاشرې وګورو، پرون راته یو کس ویلی خارج نه چې د مسلې پوښتنه کوله، بیا ما ورته ویلې چې ته خو په دې خارج کې اوسېږې، دا هغه خلکو د معاشرې څه حال دی. یو خو په ذرایع ابلاغ باندې دي، دویم دا دی چې هلته څوک اوسېږي. نو هغه وویلی چې ورځ مې دکان کې سودا خرڅوله، سودا رانه کړې یو تن وه، خو وصولې دپاره بیا وروسته راتللو بل سړی راغلو، هغه راته ویلې چې سودا راته حواله کا. ما ورته ویلې چې دا سودا خو تا زما نه ده کړې، دا خو بل چا کړې ده. نو هغه راته ویلې بې ادبي دې معافي چې دا بل کس چې سودا یې کړې وه دا زما لور ده او زما د لور ملګری دی. په ډېر افتخار سره وی دا خبره کوله. دا د هغوی چې دا معاشره ده الحمدلله اسلام کې دا بحث او مباحثه دا ډېر دقت چې د غواړي. وقت ختم شولو، زړه کې مې ډېر څه و. الله پاک دې مونږ ټول په دغه اسلامي تعلیماتو اسلامي شریعت باندې روان کړي، او الله پاک دې مونږ ټول د دې دپاره حامیان داعیان وګرځوي. یو مدعي دی، یو داعي دی. مدعي دې ته وایي چې د خپلې خبرې نه شاته کېدلی شي، او داعي دې ته وایي چې د خپلې خبرې نه نشي شاته کېدلی. نو دغه د حجاب مسله د شریعت اسلامیه په صحیح طریقې باندې د رسولو مسله دې دپاره موږ هر یو تن داعي جوړ شو. الله به زموږ د زندګي قیمتي کړي. خداوند کریم موږ ټول د دې دپاره استعمال کړي. او د دې پانتون چې د رئیس صاحب محترم هم چې د تشریف اوري وکړله، نور څومره میلمانه دي ټول د الله پاک قبول او منظور کړي. دا خدمتونه د الله پاک ټول نه قبول او منظور کړي. جزاک الله. اوس موږ سره خبره کوي چې د ادبیاتو استادان ډېر نو یو زما نظر دا دی چې دین او ادب ډېر نږدې اړیکه سره لري، ځکه موږ ته پوښتنې ډېرې بیان دي. موږ یو خبره ما اورېدلې ده شیخ صاحب محترم چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې د ابو حنیفه لقب ورکړی شوی دی، د دې یوه وجه دا وه چې زه ته 3 ښځې راغلې یا 4 غالبا، زه غلطي ونه کړم. خو پوښتنه یې ورنه دا وکړه چې یو سړی څو ښځې کولی شي، نو دا یوه ښځه څو سړي یا میلیونه ولې نشي کولی، بیا د بیمار. نو هغه ځواب حنیفې ورکړ چې په دوی باندې سترګې ودرېدې، بیا دوی نه هغه خپلې شیدې پیالو کې واچولې، بیا یوې بل ته پیالې ګډې وډې کړې، ورته ویل چې تاسو نو خپلې شیدې معلومې کړئ. نو دوی عاجزې راغلې. نو امام صاحب ډېر خوشحاله شو او خپل ځان ته یې لقب ابو حنیفه چې دا خبره تر کومې سمه معنا ما د دې مجلس لحاظ لګو کومه ته وایي چې امام ابو حنیفه لور کچېرته د لور ثابت شي، اگر چې تاریخ فرمایي چې امام ابو حنیفه لور نه لري، خو که چېرې ثابت شي ما درته وایي چې د یو مقام په ګټلو باندې ځکه یې دا ابو حنیفه باندې مسما کو. نو ما د مجلس رعایت وکړو، د ستا روایت هم کتابونه راخلي کوم صحیح سند نه لري. جزاک الله. اوسنۍ برخه د کنفرانس دویمه برخه پای ته رسېدلې ده. راتلونکی عنوان انشاءالله ډېر جالب ده. یوه دقیقه فرق ده استاد.
وخت هم پای ته رسېدلی استادانو په درنښت درنه هیله کېږي چې یو پوښتنه لا جواب وکړو مختصر فقط 2 دقیقې وخت درته وروڼو بیا کله داسې موضوع سړی رکوع سره اسلام کې سره ما یو قرآن شریف دی ترجمه شوی پرون هم ځینې سوالونه له ځوابه پاتې شول هېڅ جواب تر اوسه یوه مې بله نن سهار کې ولیده چې سورت بقره اوله سپاره 22 مخ 107 آیات شریف دا قرآن شریف په 13 وختونه کې ترجمه شوی دی د یوه آیت شریف ترجمه کړې ده چې هغه څوک چې کفر په ایمان بدلوي نو سمه لار یې ورکه کړې ده دغه موضوع ته تر اوسه ادیبان هم متوجه نه دي مورخیبان هم متوجه نه دي او زه ورته متوجه شوم زما په فکر دا کفر ته ورتل دي که همداسې دومره همداسې وایو او هر څه کوي او دا کتاب په زرګونو جلده تکثیر شوی دی ټول افغانستان او پاکستان ته نو د مولوي صاحبان د دومره خطیبان تر اوسه پورې څنګه نه یو محترم استاد انشاءالله پوښتنه به بیا وروسته جواب غواړي او ټولنیز جواب ته ضرورت لري انفرادي ډول به انشاءالله بیا وروسته جواب اوس اول مرحله شروع کوو وخت به مو راسره یې نه کوي اولې پوښتنې په باره کې ما هغه الفاظ داسې ویلي وو چې تعلیم په باره کې اسلام صرف اجازت نه دی ورکړی بلکې امر یې کړی دی نو هغه امر لفظ چې کله بیان کړی وو ستاسو د خبرې جواب پکې شوی دی دا مزاحمت خبره مې چې وکړله دا په هغه صورت کې چې یو زنانه لوړ استعداد ولري او دا خو اوچت تعلیم کوي اسلام د اوچتو تعلیماتو یا د تحصیلات عالیو نه منع کوي نه مزاحم ورته نه دی بشرطې چې حدودو کې دننه دننه وي حدودو کې دننه عفت او پاکدامني دا ورسره وي نو مزاحم نه د هغه مې د تحصیلات عالیو په باره کې خبره کړې وه چې کچېرته د دې صلاحیت استعداد ډېر وي او هغه وایي چې زه تعلیمي ترقي کول غواړم مزاحم نه دی بلکې اسلام یې سپورټ کوي دا بله خبره چې کله هر یو سړي خپل مسؤلیت د هر ادارې یو مسؤلیت وي نو کله چې خپل مسؤلیت وي کولی شي کردار یې چې دی او خبره یې چې دا داسې وي چې موقع یا فضا ورته مساعد وي نو بیا خو چې د نه کولو سره خامخا مسؤلیت دی علی کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته او که چېرته مشکل وي هغه بیا جدا خبره ده بله پوښتنه چا سره فقط 15 دقیقې بسم الله الرحمن الرحیم البته د ځان پورې اول غواړم ځکه چې اکثره وخت بینو سره موږ مخامخ کېږو موږ همدغه پوښتنه کوي د قرآن پاک په آیات شریف کې د الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله تر اخره پورې که چېرته موږ وګورو بیا په دې برخه کې نارینهو ته دا حق شته چې خپل متوجه جدا کړي یا ویې وهي نو دا خدیجه وایي چې ولې موږ ته دا اجازه نشته بالکل سمه ده سید شیخ صاحب انشاءالله جواب درکړي جزاكم الله آیات مبارکه کې الرجال قوامون علی النساء دا آیات مبارکه چې دا جدا ده اخرنۍ پوښتنه چې تاسو وکړله هلته چې کله زنانه چې د نشوز وکړي مخالفت وکړي د خاوند نه
نو بیا الله پاک هغې دپاره یو درې طریقې خاوند دپاره ورکړي دي فحدوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن دا درې خبرې دي خو هغه ضرب سره ضرب غیر مبرح ده اوس دا خبره چې پاکه شوله که چېرته نارینه چې ده هغه چې د نشوز چې ده وکړي نو هغې دپاره په قرآن مجید کې پخپله دی اسلامي کمیټي ذکر کړی دی اسلامي کمیټي چې د دې حکومت وقت قاضي والي په هغې کې چې د مداخلت چې ده کولی شي کله چې مداخلت خبره راغله یا به تفریق وي یا به فسخ وي یا به حق وله ورکوي نو هغې تفصیلونه چې د ټول شته زنانه چې کوم موقف دی د زنانه چې کومه خبره ده هغه ډېره قوي ده په نسبت سره چې د چا ته په نسبت سره چې د سړي ته ځکه د هغې شاته بیا د قاضي خبره ده د محکمې خبره ده هغې کې بیا چې د وقت دی چې په دغه اوقاتو کې دغه حقوق ادا نه کړلی شوله نو بیا یا تفریق دی یا فسخه دی بل چا سره هغه جنت سره سره شیخ مثلا دا یو کې چې مظاهرات نه کوي نو ته وایي چې څوم د تعلیم عمل کړی دی امام جبا په شرعي فاتور کې او ټول بغاځي راکړي نو کله په خپل ژوند باندې تعلیم کړم دا د تعلیم بازو مسایدول نه چا وظیفه ده اوس کله د دې ځای راځم د مونږ بیا دا وظیفه کله چې پوه شي او د ټول نه پاتم دی مو په وړه وي نو د هغه کار لپاره دا شرایط چې ټاکل شوي دي په اسلام کې دا مسایدول د چا وظیفه ده جزاکم الله دا د اهل او عیال دا تعقیم څه دی دا ټول مسؤلیت چې د امیر د حکمران د حکومت هم نه دی چې موږ دغه ټول پړه یا دا ټول خبره د هغه غاړې پور واچوو هلته حدیث مبارکه کې خو دي من عال ثلاث بنات فأدبهن ما هلته کې چې د حکومت خبره نه دی بلکې هلته کې د دې خپل سرپرسته خبره ده دا سرپرسته په شکل د پلان کې سرپرسته په شکل د مور کې سرپرسته په شکل د ورور کې لکه تاسو وړاندې امام بخاري رحمه الله متعلق شیخ صاحب خبره وکړله د هغه د تربیت یا هغه دغه لوی مقام ته رسېدل د هغه د مور کردار و دا یې د مور چې د قرباني و